السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد نصیر احمدی د هلمند له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم چې چکه یا لډو کول د اسلام له نظره څنګه دي؟ یعنې د چکې لوبه یا د لډو لوبه. پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې فقهاو کرامو په دغه باره کې څه قواعد او څه اصول مقرر کړي دي. هغه قواعد او اصول دا دي: هغه کارونه چې په هغوی کې نه د دنیا فایده وي او نه د آخرت، بلکې برعکس د وخت او د دولت ضایع کیدل هم پکې وي، لکه دا کومه لوبه چې تا وښودله. نو په دې شیانو کې نه د صحت ګټه شته او نه هم د دنیا او نه د هم د آخرت ګټه په دې کې شته. نو په داسې بېمعنا او بې ضرورته کارونو کې خپل ګران او قیمتي وخت ضایع کول دا د هوښیاري خبره نه ده. او شریعت مقدسه د داسې لهو و لعب څخه منع فرمایلې ده. اراکوزیا رادیو. او بل اصل دا دی چې هر هغه ساتیري یا هر هغه لوبه چې په هغې کې بدني ورزش وي یا په هغې کې ذهني ورزش وي، په هغې کې قمار نه وي، په هغې کې شرط نه وي، او په دیني واجباتو کې چې کومه لوبه ته کوې په دیني واجباتو کې کوتاهي هم نه راځي، په هغې کې بېستري هم نه راځي، په هغې کې فسق یعنې شکنځل هم نه وي، نو که دغه نقصانات نه وي نو بیا همدغه لوبه فی نفسه روا ده. خو کوم شیان چې تا ولیکل چې هغه د لډو لوبه ده یا چکه ده یا شطرنج دی، په دوی کې نه بدني ورزش ده او نه په دوی کې ذهني ورزش ده. نو د دغو اصولو په نظر کې نیولو سره باید د دغسې لوبو څخه پرهیز وشي او د دې ونه انسان ځان وساتي. یم عاجز ستا بنده ستا غلام کې